السلام علیکم ورحمت الله. دا داسې یو ځای اوس پکې د ګورونه تاسو وینئ ښایسته چمن غوندې دی او ډېر خوندور ځای دی ښه. خو ولې که دې ځای په اړه تاسو ته ووایم چې دلته کوم حالت تېر شوي دا شنه بوټي دلته هېڅ هم نه و. نو اوس لله الحمد الله تعالی ارامتیا راوستې ده، امن دی، سکون دی، خلک بېرته په خپلو کارونو باندې لګیا او د خپل کار کوي. زراعت دی هغه خواته دا لوی لوی ځمکې دي، ګوره هر څه شینوالی دی تاسو ته معلومیږي. نو موږ او ځای به هم درته وښیم چې کوم ځای دی. دا د هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ ده. نادعلي ولسوالۍ د نوم څخه به ډېر اشنا یاستئ ځکه په خبرونو کې به هم ډېر اورېدلي پخوا. نو همغه ځای کې دی. دلته موږ څه کړي، دا ښایسته مسجد وګوره. مخکې فقط د دې مسجد دغه ځای و، دغه دیوال تاسو ته معلومیږي تر هغه ځای پورې دا د دې مسجد و. نو الحمدلله قمر بنسټ وتوانېده چې دلته یو ښایسته مزېدار ډیزاینداره مسجد جوړ کړي، البته د اسلامي کوسس په همکاري او مرسته باندې. نو کشمالیو ته تاسو ته ښکاري که نه، دا ډېر ښایسته بوی لري چې فقط لږ یې وخوځوي خوندور بوی. نو مسجد ډېر مخکې موږ جوړ کړی، خو بیا افتتاح لپاره راتګ لږ ذره سخت و. اوس راغلو دلته اوس یتیمانو ته کورونه هم جوړ کړي. دا تقریبا تاسو وینئ اسلامي کوسس موږ سره الحمدلله د مساجدو په جوړولو کې هم کار دی. نو دننه مسجد تاسو وګورئ، ډېر ښایسته ډیزاینداره ښایسته مسجد دی. د الله کور دی. ګوره په ده کې مصرف کول، په ده باندې خرچه کول او په ده کې منډه ترله، هغه رسول الله صلی فرمایي که نه چې چا د الله کور جوړ کړو نو الله تعالی په جنت کې ورکور جوړوي. دا خو یو ښه تجارت دی. نو راغلو الحمدلله مسجد جوړ شوی دی. لنټرې تاسو هم وینئ. نو خلک پکې عبادت کوي. هغه ځای کې واړه واړه ماشومان وو، هغې درس ته ناست وو، ډېر ښایسته سبقونه یې ویلي. نو تلاوت هم پرې وکړه. مې راځئ چې د دې خوشحالۍ ویډیو هم تاسو سره شریکه کړم. موږ به انشاءالله د افغانستان هر ګوټ ته ورځو او خدمت به کوو، او ځکه په موږ حق لري. دا وطن ډېر ځپل شوی وطن دی، در په دره ډېر جنګونه تېر شو، ډېر بد حالات تېر شو. دلته چې ځینې پوښتنې کوي د خلکو یې دلته داسې کور پاتې نه دی چې هغه یا مثال کور کې شهید نه وي شوی، زخمي نه درلوده بلکې شهیدان. نو الله دې آینده کې هغسې وخت نه راولي. صحیح ده. دا مخکې دلته ماشومان نه سبق وایي دې ځای کې. نو دلته راغلو بس ومې کتم الله زه دا ویډیو به دې سره هم شریکه کړو. نو به ځو انشاءالله د یتیمانو کورونه دي هغې افتتاح به کړو او فقط هغه به وکړو چې د کلي پوښتنه به وکړو. ملګری څنګه یې قاري صاحب؟ طبیعت دې څنګه دی؟ بیخي جوړ دی ماشاءالله، ښه ښایسته ښکاري ګوره هغه کې ویډیو کې. او هغه دی دا کوم ځای کوم کلی دی؟ دا کلی د حاجي شیرجان اکا کلی دی. حاجي شیرجان اکا کلی ژوندی دی حاجي شیرجان اکا؟ یا وفات شوی دی. وفات شوی دی. ته څه کوې؟ زه لمسی یم. لمسی د زوی زوی یې؟ ماشاءالله. څو کور هستې؟ تقریبا د 50. ښه ماشاءالله. دا مسجد خو کافي دی، بس دی که نه؟ شکر الحمدلله ښه جوړ دی. جمعې لمونځ پکې کوئ؟ یا جمعې لمونځ ته نه کېږي بس پرېږده. څه ورته وایي جمعې ته کوم ځای ته ځئ، کوم کلي ته ځئ؟ یا لوی باغ جامع ده یا ولسوالۍ مرکزي جامع ده. بل دلته جنګونه خو ډېر وو. جنګونه ډېر راغلي دي. تاسو هجرت کړی تللي څو کاله نه وئ؟ 15-16 کاله موږ نه وو. چېرې اوسېدی دی؟ دا دشتو ته پورته سوی وو. او دلته درز غوبل وه؟ قدم دلته خو به داسې کور پاتې نه وي چې هغه زخمي یا شهید نه وي ورکړی؟ یاره داسې کم کورونه شته که نه؟ ټول پکې وو؟ شته زیات اکثره. او دا ځمکې خو ښه ښایسته فصل هم کوي. اوبه خو ماشاءالله هغه دی روانې اوبه لرئ؟ بسته لګولې. دې خوا خو هغه دی پنبه ده ګورئ هغه ځای پورې ماشاءالله. پنبه هم کرلې که نه؟ پنبه دی، ماش دی، جواري دی، هر څه کوئ. هر څه شته. زه هم خوشحال لرم، ډېر ښایسته ساحه ده. ګوره تر هغه ځای پورې چې ونې کېنولي دي ښکاري دی. او مننه، ډېره مننه. الله هم خوشحال لره. ته څنګه یې ځوانه؟ ښه یې. د تا نوم څه شی دی؟ قدرت. قدرت الله. آفرین. ویش ښه دوستانو، د هلمند کې به ګرځو له خیر زما اول ځل دی چې دې ولسوالۍ ته راځو. ډېره مننه، ښه وخت. دا ویډیو ستا لپاره ده که چېرته غواړې خپل اولادونو آینده
هم دنیوي او هم اخروي سالمه وګوري او دا احساس هم ونه کړي چې د قیامت په ورځ به زه خپل رب ته ملامت اوسم. ځکه ما کوشش کړی خپل اولادونه داسې تربیه کړم چې آینده کې زه مسؤل نه اوسم. نو انشاءالله دا مسؤلیت موږ په غاړه اخلو. دا اوس قرآن کور اکاډمي دغه واتساپ باندې موږ سره اړیکه کې ونیسه. انشاءالله ستا د اولادونو تربیت موږ په داسې طریقه کوو چې فکر وکړې د اولادونه ستا په غېږ کې لوی شوي دي. زموږ هدف هم دا دی که زه د نړۍ په هر ګوټ کې زموږ اولادونه وي انشاءالله موږ به تربیت داسې کوو چې تر څو پورې الله وپېژني، رسول وپېژني او خپل دین او مذهب او حتی خپل فرهنګ، حتی خپل د مور پلار حقوق، د خور حقوق، د مشرانو د کشرانو، دا ټول به داسې ورته موږ ښیو چې تر څو پورې څوک احساس هم ونه کړي چې زما اولاد په اسلامي یا په غیر اسلامي ټولنه کې لوی شوی دی. همدا اوس د دغه ستر مسؤلیت څخه ځان خلاص کړه. په دغه نمبر موږ سره اړیکه کې شه. انشاءالله اولاد به داسې روزو چې خپله به هېڅ احساس هم نه کوي چې دا زما په غېږ کې لوی شوی دی او که په غیر اسلامي ټولنه کې لوی شوی. همدا اوس زما دا ویډیو کوئ چې نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ. والسلام علیکم ورحمة الله.